شکیب الحسن افغان لوبډلې ته چیلنج ورکړی دی. ګرانو لیدونکو که چیرې تاسې د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، حتما یې درسره سبسکرایب کړئ. که څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په دویمه شلوریزه لوبه کې د راشد خان او شکیب الحسن له لوري یو لړ لانجه ترسره شوه. که څه هم دومره لانجه نه وه خو په ټولنیزو رسنیو کې زیاته هوا ورکړل شوه. خو اوس تازه شکیب الحسن افغان لوبډلې ته یو دروند چیلنج ورکړی دی. شکیب الحسن وایي له افغانستانه دغه کپ په زور ګټو. همدارنګه د بنگلاديش کرکټ آل راونډر محمد الله هم ویلي دي چې دوی بیرته فوم کې شوي دي او غواړي د افغان لوبډلې د بریاوو هغه شوکیس له ستونزو سره مخ کړي چې درې اړخیزه سیریز کې یې ترلاسه کړی دی. د په خپله لوبډله غږ کړی چې ډاډه ولوبېږي او د زمبابوې په څېر له افغان لوبډلې سره هم باوري لوبه وکړي. محمد الله د سپټمبر په 18 نیټه د چهارشنبې په ورځ د زمبابوې خلاف 2 منډې وکړې او لوبډله یې بریا ته ورسوله. د لوبې غوره لوبغاړی هم محمد الله و. په درې اړخیزه لړۍ کې افغان لوبډلې په خپلو 2 لوبو کې دواړه ګټلې وې، خو بنگلاديش په دریمه لوبه کې افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. بل پلو بیا زمبابوې په 3 لوبو کې 3 واړه بایللې دي او 4مه لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړه چې افغانستان پرله پسې 2 ماتې وخوړې. د جمعې په ورځ له افغان لوبډلې سره هم لوبه وه چې له افغانستان څخه یې وګټله. افغانستان په تیر کې شلوریزې لوبې کړې دي چې ټولې یې ګټلې دي. د زیمبابوې سره تر لوبې کولو وروسته او بیا له بایللو وروسته یو غټ ریکارډ هم خراب شو، هغه دا چې افغانستان له زیمبابوې سره 8 لوبې کړې دي او سر په سر یې 8 واړه ترې ګټلې دي. خو دا لومړۍ لوبه شوه چې افغانستان یې زیمبابوې ته بایلي او زیمبابوې هم خپل دغه ریکارډ ماتوي، خپله 9مه لوبه د افغانستان څخه ګټي او دغه تاریخي ریکارډ له منځه وړي چې افغانستان هم دغه ریکارډ خراب کړي، یعنې 8 لوبې یې ګټلې وې او 9مه یې وبایلله. افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش ترمنځ د 3 اړخیزه سیریز وروستۍ لوبه د سپټمبر په 24 نیټه د سه شنبې په ورځ د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ